نو پرون خو مونږ دې پورې کار کړو او نن راځو له خیره زمونږ چې کوم دا سیکشن دی پر دې بل خیره سره کار کوو او دا صاحب جوړو هغه نو وروسته به دا سیستم جوړو خو دلته به همدغه څه پوسټونه راوړو مونږ به هغه پوسټونه راوړو چې هغه ډیر زیات ویو شوی وي یا د کوم چې د ویوز هغه دغه زیات وي کنه دلته چې مونږ اخسته دي دا شمیره زیاتی نو هغه به بیا مونږ دلته شو کوو فل حال خو به همداسې ورچو بیا چې کله خیر سره پی ایچ پی ته ځو او ډیټابیس نه راځي نو بیا به دلته هغه ډیټا راخلي کوم یو چې ویوز زیات ولري او دلته خو دوه ډیر شیان اچولې زمون خودونه ډیر نه دي په کار مونږ به دغه یو لس صرف جوړو په دې کې چې کوم دغه مونږ دلته بره لیکلې دي مینو بار کې دا شیان به مونږ هم دلته کویک لینکس په نوم باندې ورچو نو اوس راځو لومړی دې ته پر دې باندې کار کوو د هغه لپاره زه راځم خپل ایډیټر ته او ایډیټر ته راتلو نو وروسته له خیره سره پر همدې کار کوو نو پرون هم دې پورې کار کړو دې نو وروسته راځو او دلته یو کمنټ ورته لیکم چې فوټر social links copy paste او دې منځ کې به زه دا کوډ کوم نو دلته به زه یو مین واخلم او مین کې دننه به دې مین ته به زه یو کلاس ورکړم لومړی او کلاس به ته کنټینر فلوید ورکړم چې موږ سره فول راشي 100% او هغه نو وروسته به زه راشم او په دې کې چې کوم موږ سره لینکس دي هغه به زه راواخلم او لینکس خو به موږ په انکر ټیګ کې اخلو نو دا ما واخیستو په دې کې چې کوم موږ سره فیسبوک لینکس دي لومړی به فیسبوک راواخلو د به زه راشم فانټاسم ته او ته به ورته ولیکم چې فیسبوک نو دا ایکن په اخیستلو خو تاسو پوه شوئ زه به هم دلته ډایرکټ ولیکم چې زمونږ وخت خراب نشي نو زه به دلته راشم او ورته به ووایم چې موږ سره کوم ایکن پکار دی فیب اف ای او ته به ولیکم چې فیسبوک نو دا به د فیسبوک لپاره چې دلته به نوم ورسره هم ولیکو چې فیسبوک او کاپی پیسټ به کوم را بشم دلته چې موږ فیسبوک لیکل دا به کوم انستاګرام او دلته به زه راشم ورته به ولیکم چې انستاګرام او بیا به کاپی پیسټ کوم دلته به راشم ورته به ولیکم چې ټویټر او دلته به راشم ورته به ولیکم چې دا موږ سره ټویټر ده کاپی پیسټ دلته به ورته ولیکو یوټیوب او دلته به راشو ورته به ولیکو چې یوټیوب کاپی پیسټ دلته به راشو لینکن به ورته راواخلو لینکډ ان دلته به راشو ورته به ولیکو چې لینکډ ان بس دا موږ سره سوشل ایکنز دي اوس که راشو او دا خپل ویب سایټ ریلوډ کړو نو هر څه موږ سره په دې شکل دلته راغی اوس راځو او دلته چې راځو نو دا کوم موږ چې دته دا مین اخیستی دی دته یو بل کلاس هم ورکوم ځکه دا خو موږ جنرال کلاس دی په ټولو باندې اپلای ده یو داسې کلاس ورکوم چې دا موږ سره جدا وي نو دلته زه ورته لیکم چې فوټر او ورته لیکم چې سوشل لینکس او همدغه کلاس د دې ځینه کاپی کوم راځم سی اس اس ته او سی اس اس کې هم زه باید دلته یو کمنټ ولیکم او ورته ولیکم چې فوټر سوشل لینکس سی اس اس سیکشن کاپی پیسټ او دې کې دننه به زه راشم ورته به ولیکم چې موږ سره کوم کلاس دی د فوټر سوشل لینکس دا به راواخلي او دې ته چې کوم بیک ګراوند کلر دی بیک ګراوند کلر به ورته ورکړي ویریبل ډینجر ځکه موږ دې سایټ لپاره سور رنګ انتخاب کړی دا به موږ سره ډینجر راشي او دې له به موږ پیډینګ هم ورکړو هر طرف نه 1 ریم نو دا به موږ سره هر طرف نه 1 ریم باید راشي نو پیډینګ ښه آی مې لیکلی دی 1 ریم به ورته ولیکو نو دا به موږ سره 1 ریم شي 1 ریم کم دی دا به 2 کړو نو دا به موږ سره 2 ریم راشي هغه نه علاوه را به شو دې ته به موږ داسې ولیکو چې دا به شي زموږ سره ډسپلی فلیکس نو دې سره چې دا ډسپلی فلیکس نو دا به سنټر ته راولي نو جسټیفای کنټینټ ته لیکم او لیکم چې دا سنټر ته راوله نو دا به موږ سره سنټر ته راشي او دا چې موږ سره سنټر ته راغی نو سنټر ته خو موږ سره راغی دا خو صحیح شو او دې کې چې کوم شیان موږ سره موجود دي سنټر ته راوستل نه غواړو سنټر ته راوستل نه غواړو دوه منځ کې زموږ لږ ذره ګیپ پکار دی نو د هغه لپاره به زه ورته ولیکم چې سپیس ایونلی نو دا سپیس ایونلی به دا بل وګورم چې دلته یې څه کړي دي نو دا خو نږدې نږدې دي نو دې لپاره به موږ بیا داسې وکړو چې وکړي خدای دې له به موږ دا نه لیکو دا به موږ سره سنټر وي صحیح دی خو دلته به موږ چیک کوو دلته چې دننه کوم هر ای دی هغه ته به موږ مارجن رایټ ورکوو چې هر څونه هم ورکړه
نو زه همدغه کلاس کاپی کوم دا چې کوم مین کلاس دی او دلته راځم پیسټ کوم ورته چې په دې کې مونږ سره کوم انکر ټیګ دی دا به راواخلي او دلته به لومړی ټیکس ډیکوریشن چې دی هغه به ورته نن کړي چې هغه دغه ته ختم شي بل چې کوم کلر دی هغه به ورته چک کړي ویریبل ایکسترا لایټ ګری به کړي او مارجن چې کوم تر رائټ دی هغه به ورته ورکړي ټریم نو چې ریلوډ کړو نو دا موږ سره ټریمز راشي او دلته چې کوم آیکنونه دا د لیکلو سره جنگیدلې دي نو دې نام فاصله ورکو نو موږ تیار یو کلاس لرو د ام ار په نوم ام ار 5 نو 15 پکسله بدل شي رائټ طرف ته فاصله واخلي دا بدلته هم ز پیس کړم او ته براشم دی کې به هم پیس کړم هم دغه سه براشم دی کې به هم پیس کړم او دی بل کې به هم پیس کړم نو اوس موږ سره هغه فاصله هم لګا راغله او زموږ چې کوم سیکشن او د لینکس هغه موږ سره جوړ شو اگر نور سمون سره فوټر دی نو فوټر لپاره زه راځم او دلته مکمل یو بل سیکشن اخلم او یو کامنټ ورته لیکم چې سایت فوټر سیکشن کاپی پیسټ او دې کې دنه به راشم یو فوټر ټیګ اخلم دا موږ سره مکمل د فوټر باډي شو او کوم راشو دلته دی ویب سټ دلته وګورئ چې دوسی کړي نو کوم فوټر چې موږ واخصو هغه به موږ سره مکمل دا فوټر وي مکمل به وي خو په دې کې موږ سره درې سیکشن دي سو سیکشن دي درې سیکشن یو سیکشن خدا دی چې دلته موږ سره چې موجود دي دا پوسټ موجود دی او دا دلته موږ سره دا لینکس موجود دی او بل سیکشن موږ سره دا یو دی نو موږ به لومړی دوه سیکشن اخلو یو به موږ سره چې وي یو به موږ سره مین کنټینټ وي او بل چې دا موږ سره فوټر به وي دا یو به وي بيخي دا یو او هغه کې بیا دنه چې دا کوم مین فوټر اخسه هغه کې دنه به موږ سره دوه سیکشن شي یو به دا وي یو به دا وي داغه لپاره د یو سیستم جوړوم دلته مین لیکما یا دلته سیکشن لیکما او سیکشن چې میلو کې دته یو کلاس ورکوم او کلاس به زموږ چی وي مثال د خبر لیکم چې فوټر باډي نو فوټر باډي کې به زموږ دا دواړه شیان راځي او یو بل سیکشن اخلمه او دته ز کلاس ورکوم فوټر یعنی د فوټر چې کوم فوټر دی هغه راوخله نو دا به بیا موږ لپاره د دې شي لپاره وي او اوس راځو د فوټر باډي ته دې کې دن راځو نو موږ وایو چې د موږ سره دوه شیان موجود دي چې موږ سره دا پوسټ موجود دی او موږ سره دا دی نو لومړی دې لپاره راځم نه دلته به موږ سره چې دلته موږ سره هغه کارډونه موجود دي هغه کارډونه چې کوم موږ اخستي نو دلته به موږ دوه سیکشن جوړو چې یو سیکشن دا شي او سیکشن دا شي نو دلته زور تلیکم چې دا به زموږ چې موست ویوز پوسټ به یا موست ویوډ ارټیکلز به وي نو دلته راځم یو دغه قلم او هغه ته چې کوم کلاس دی هغه ورته ورکوم موست ویوډ articles دا مې وړولې کولو او دې نو یو د بخله مودې ته کلاس ورکوم چې دلته به موږ سره چې کویک لینکس وي دا به موږ سره کویک لینکس وي او لینکس به کوم ځای موږ لیکو لینکس به موږ چې بر دلته کوم مینو بار اخر سره دي دا کوم لینکونه چې دا به موږ لاندې هم دلته ورته لیکو نو دا مولیک او دلته چې زو سره شمه خطا خو زمونږ شو دلته زمونږ کوم لینک چې د هغه لیکل کی نو دا خو جدا جدا سیکشن شو دا به زه واره جدا کړم چې تاسو څنګه څه نو دا موږ سره یو جدا سیکشن دی ته بیا ورسته کوډ کوو نو دلته موږ سره خبرو د شي راځي د باډي راځي او په دې باډي کې موږ سره دوه خبرې دي نو لمړنه ترازو موست ویوز کې دلته هم موږ سره کارت موجود دی کله تاسو ګورئ دلته موږ سره چې موجود دی کارت موجود نو کارت هم مخکې نه جوړ کړی دی نو زه راځم ما مخکې چې مال د کوم کارت جوړ کړی هغه نه یو کارت زه راخلم لکه دا مکمل موږ یو کارت جوړ کړم دغه دې نه کاپی کوم او راوړم دلته پیسټ کوم دلته به دا مکمل پیسټ کړم نو دا چې سیف کړم او راشم دلته خپل ویب سټ ته ریلوډ کړم نو ګوره دا موږ سره په دې شکل راغی نو زه لمړی راځم دې ته چې کوم فوټر موږ اخته دې بیک ګراوند بدلو دې فوټر مکمل بیک ګراوند بدلو نو زه راځم دلته مکمل چې کوم سره فوټر دی دې ته یو کلاس ورکوم متعلق کوم چې سایت فوټر او همدغه دې نه کاپی کوم راځم لاندې او ورته کوم چې یو کمنټ به موږ دلته واخلو چې زموږ یاد نو سایت فوټر به واخلو سیکشن کاپی پیسټ او دې کې دنه به زرا واخلم دا کاپی وکړم پیسټ بیکو او بیک ګراوند کلر به زور تور کړم ویریبل ډارک نو دا به موږ سره ډارک شي او دې ته کوم یو کلاس دی کنټینر فلوئد ورله ورکړم نو دا موږ سره راغې اوس پدې کې دنه چې موږ سره څه شی موجود دي نو هغه راځو پدې کې دنه چې موږ سره څه شی موجود هغه فوټر باډي ده نو زه ولمړې دا فوټر باډي دې نه کاپی کړم او دلته براشم او تبولي ويم چې موږ سره کوم فوټر باډي ته دې لچ ورکا دې له ته فل حال ورکا ټو په دغه بارډر ورکا
او بارډر 2 پکسل سولید ریډ. نو دلته به موږ له پته ولګي د اندازه څونه ده. نو د اندازه مکمل دي صحیح نه دي صحیح پورې مکمل ده. او په دې کې دنه چې د لومړی یو پیډینګ ورکول غواړم نو راځم پیډینګ لیکم چې هر طرف نه ورلا ورکړم مثال د خبرې یا هر طرف نه مو ورکو پیډینګ نه ورکوم همدا چې فوټر موږ اخیسته دی د کنټینر ورکوم. کنټینر موږ مخکې نه تیار جوړ کړی دی او موږ په دې پوهیږو چې داغه موږ سره چې دی داغه ویټ چې دی هغه 90 پکسل دی 90% دی. نو دا خپل د موږ سره سنټر ته راغی او لږه فاصله ته راغله. خو لکه څه پیډینګ ټاپ نه ورکول غواړم نو زه راځم ورته وایم چې لیفټ ټو رایټ خو به موږ سره پیډینګ 0 شي او ټاپ او باټم نه ورته ورکوم 1 ریم فی الحال او لیفټ ټو رایټ نه چې دی هغه به ورله 0 ورکړم. نو دا موږ سره ټاپ او باټم نه داسې راغی. نو دا موږ سره فی الحال جوړ دی. خو دا موږ چېرته اخیستی دا موږ سره مکمل مین چې کوم سیکشن دی چې کوم مین باډي ده دا م اخیستی او په دې کې موږ سره دوه بخشونه دي که نه چې یو موږ سره د څه شي دی یو موږ سره د موسټ ویوډ ارټیکلز دی او بل چې دا کویک لینکس دي. نو زه راځم دغه موسټ ویوډ چې دی موږ سره دا دې ته زه یو دغه ورکوم تر څو د دې ساحې وټاکم زه ځکه تاسو پوه شوي نه چې پوه یم کړم چې دې طرف ته به موږ سره دا پوسټ راځي او دې طرف ته به لینکس راځي. نو دواړو لپاره به زه ساحې وټاکم. نو دلته راځم ورته وایم چې کوم موږ سره موسټ ویوډ ارټیکلز دي هغه ته بارډر ورکړه او بارډر 2 پکسل سولید گرین ورکړه. نو زه به اوس وګورم چې دې موږ سره ساحه کوم ځای پورې ده دا به موږ سره فول وي دا بالکل موږ سره فول ده. نو دې لپاره زه ورله ورکوم چې ویټ او دې چې کوم ویټ دی د سلو نه به زه دله ورکوم چې 15 اویا به ورله فی الحال ورکوم اویا پکسله پرسنټه. نو دا به موږ سره اویا پرسنټه شي. دا باقي ساحه ډېره ده دا به زه کړم 15 اویا پرسنټه. نو دا 15 اویا شو دا باقي ساحه چې دا به زه دغه له ورکړم دا چې کوم کویک لینکس مونږ پکې لیکو یعنی چې کوم مونږ سره مینوګان دي هغه لپاره نو راځم ورته لیکم چې مونږ سره کوم کویک لینکس دي د له هم ویډ ورکړو د کوم هلته مو بیا ورکړو کنه 15 بیا نو د له 0% ورکړه. نو د له چې کوم بارډر دی هغه هم زه ورکول غواړم تر څو مونږ لا پته ولګي چې سم وکړه او د بارډر ولا وایټ ورکول غواړم. نو دا مونږ سره د لاندې راځي دا ولې لاندې راځي کدي ته مونږ ډسپلی فلیکس نه لیکل نو دا کوم مین باډي چې زموږ دغه یو یعنی دغه مونږه باډي چې اخیسته فوټر چې کوم سره باډي دلته وګوره تاسو دا مونږ سره فوټر باډي ده دته به مونږه ډسپلی فلیکس لیکو دلته راځم ورته لیکم ډسپلی فلیکس او ډسپلی فلیکس شو لیکم نو دواړه به غاړه ته راشي او دته به زه ورکوم چې جسټیفای کنټینټ او هغه به سپیس راوند کړم وی بټوین بیکرم نو دا به دې طرف ته شي دې به طرف ته نو به موږ سره پوسټ راځي دلته به موږ سره لینکس راځي. نو دلته ما ځینې شیان تاسو له پرون پریخي او په زوره مې پریخي او تر څو تاسو پوه شئ چې زه ولې هغه شیان پرېږدم او جنرال کلاسز زه ولې جوړوم. نو ګوره دا کارت ما جوړ کړی دی دا کارت ما جوړ کړی د دې چې کوم کلر دی دلته سپین دی او دلته زمونږ سپین په کارو نو ځکه مونږ دغه ورکړی سپین ورکړی. نو اوس همدغه یو کارت چې بار بار استعمالول غواړم خو زه نشم استعمالول ځکه هلته سپین دی او دلته زمونږ تور په کار دی لکه دلته وګوره دلته تور دی. نو دغه شان لپاره بیا موږ جنرال کلاس جوړ لکه دا بیک ګراوند کلر چې موږ ورکړی نو د کار چې کوم بیک ګراوند کلر ورکړی هغه ته موږ ورکړی دلته راځم چې پرون موږ کوم کار کړی دی دلته کارت ته راځم دغه کارت دی ګوري او د موږ بیک ګراوند کلر ته چې ورکړی وایټ ورکړم نو که زه دا لري کړم نو دا به موږ دلته نه ورکو د لپاره به موږ یو کلاس جوړو هغه به موږ د ټولو کې استعمالو. نو ګوره دا لري شو موږ سره ساده شو دغه شیان لپاره موږ جنرال کلاس جوړو. نو دا مادي نه لرګو کنه نو جنرال ته راځم او د سپین ته یو جنرال کلاس جوړوم سپین ته چې کومه بي جي وایټ په نوم باندې جنرال کلاس جوړوم دلته راځم ورته لیکم بي جي وایټ او تر راځم ورته لیکم چې بیک ګراوند کلر هغه ورته چې لیکم وایټ لیکم. نو اوس کوم ځکه چې زما سپین کلر په کاری حالت به زه اماغه دغه راځم ورته لیکم دلته نو یو تلیکم بیا نور ځاخره کې درته لیکم. نو ګوره د لومړني کارت ته راځم لیکم نو تلیکم صرف ورته بي جي وایټ نو د لپاره موږ جنرال کلاس جوړو چې موږ یو شی بار بار استعمال کوو. نو چې زرا شم ریلوډ کوم نو دا ګوره موږ سره سپین شو اوس به هر یو ته موږ چک کو بي جي وایټ ورته لیکو زه تیار راغلی نو ټول ته به ولیکو همدا ډول دې ته هم راځم بي جي وایټ لیکو او دلته هم زه راځم ورته بي جي وایټ لیکو یعنی بیک ګراوند کلر وایټ او دلته هم زه راځم ورته لیکم بیک ګراوند کلر وایټ. لاندې راځو دا بل د موږ سره نو بي جي وایټ او دلته هم راځم ورته لیکم بي جي وایټ.
نو دا ما ولیکو او دا چې کوم کارډونه دي هغه موږ سره سپین شو دا کارډ به موږ سره تور وي او زموږ په کار هم تور دی نو دلته زموږ دا شیډو هم نه د پکار شیډو زموږ صرف دلته پکار ده نو هم دا کار به موږ شیډو سره هم کوو چې تر به کوو شیډو سره موږ به شیډو ته هم یو جنرال کلاس جوړو او دلته چې موږ کوم شیډو ورکړه دی کارډ دا شیډو لرګو ځکه دا لیمټ کیږي څنګه دا کارډ موږ بار بار استعمالو نو کومه د شیډو ورکړو چې زموږ شیډو نه د پکار نو دا غشان چې زموږ کې دې شي ځینې کې پکار ځینې کې نه پکار هغه موږ دلته نه ورکو هغه لپاره جنرال کلاس جوړو استعمالوي لکه شیډو زمال ته پکار د خودل نه د پکار نو زه راځم دلته چې کوم غوړه شیډو ورکړه دا دیز نه کټ کومه دلته به موږ سره جنرال کې دلته به موږ سره شیډو نه وي نو شیډو خوستونه لري کې نو دلته موږ سره شیډو ختم شو او څنګه شیډو نه هم یو جنرال کلاس دلته جوړوم او راځم ورته لیکم چې کارډ شیډو یو ته لیکم شیډو اسمال شیډو اسم یعنی اسمال او دلته چې کوم ډیزاین مون کاپی کړی هغه دلته پیسټ کوم او همدغه کلاس شمال ته جوړ کو زبل شي کوم دا کلاس په دې ټولو کې منشن کوم نو همدغه کلاس کاپی کوم او دا چې څه شیان مونږ لیکلي دي نو یو اسانه طریقه زدا کوم چې مشکل حل شي زر ما رسیدګي وشي نو دلته زدا انتخابوم ورته چې دام انتخاب کړه ورپسې دام انتخاب ورپسې دام انتخاب کړه دام انتخاب کړه دا هم انتخاب کړه دام انتخاب کړه دام انتخاب کړه دام انتخاب کړه دا بلم انتخاب کړه او خلاص او دا ورته سره کوم چې بي جي وایټ او چې کوم کلاس مون کاپی کړی هغه بدلته پیسټ کوم نو دلته به موږ سره شیډو راشي دلته ټول کې موږ سره شیډو رااله او دلته موږ سره شیډو رانغله نو چې کله موږ جنرال کلاسز جوړو موږ دغه لپاره جوړو تر څو موږ کولای شو هغه نه بار بار استفاده وکړو شو وس زموږ دا کارت جوړ دی بس صرف دې کې دا کلرینګ جوړول غواړي او دلته چې کوم دا ټایټل ریویو لیکل شو دلته زه دا لاندې راوصل غواړم نو زه راځم هم دلته لاندې چې کوم ځکه ما دا کارت اخیسته دی فوټر کې البته نو دلته دا دواړه دیز نه راخله ما کټ کوم چې دیز نه کټ کوم د ایمیج نه لاندې دلته پیسټ کوم نو دا ما پیسټ کو چې کله ریلود کړو نو ګوره دواړه لاندې راغی ایمیج بر لاړو او دغه د لیکل د نه دی هغه سپینول غواړم نو هغه به څنګه سپینومه نو CSS تر اعظم او CSS کې ورته وایم څه به ورته وایو CSS کې ورته وایم چې د موږ سره کوم موست ویو ارټیکلز دي دا برا واخلي صحیح شو ځکه چې د موږ سره دا کار موږ مخکې ماخذ چې هغه بدل نشي او دې کې دنه چې کوم سره کنټنټ کارت دی دا برا واخلي او د دې چې کوم کلر دی هغه به چې کړی ویریبل ایکسترا گرای نو دا به موږ سره سپین شي او دا بل د موږ سره سوروي پروا نه کوي نو دا شو موږ سره او دا بارډر هم باید زلری کړم خو ځکه خیر دا دی وی نو تاسو ایډیا زده کړه هماغه څه کولای شي بارډر ته هم تاسو یو مین کلاس جوړ کې په دې نور کې استعمال کړئ او دینه تاسو لری کړئ خو بس دلته پریدو ځکه زموږ بیا کار وګړي او اصل درس زموږ نه پاتې کیږي نو اوس دا کارت خو زموږ جوړ شو دا مکمل کارت جوړ شو نو زه به چیک کوم دا کارت به کاپی کوم بیا به پیسټ کوم نو زه راستم دا کارت دې نه د کاپی کوم او تر ازمه پیسټ کوم نو دا یو ځلی دا دوه ځلی دا درې ځلی او دا دې څلور ځلی نو دا به موږ سره څو ځلی راشي څلور ځلی خو دا اوس د راځي ځکه چې موږ ډسپلی فلیکس نه دی لیکل او دې چې کوم چې دغه د پیرنټ هغه دا دی موست ویوډ ارټیکلز نو هغه تر ازمه موست ویوډ ارټیکل ته دلته تلیکو چې ډسپلی فلیکس نو فلیکس میو لیکل دا به موږ سره د راځي صحیح شو او دغه چې کوم موږ جسټیفای لیکو هغه سپیس ایونلی ورته لیکو نو دلته راځم ورته لیکم ما جسټیفای کنټنټ او ټلیکوم چې سپیس ایونلی نو دا ما ورته لیکل چې کله ریلود کړم نو دا به موږ سره راشي او د دې چې کوم موږ سره دا ویډ دا به زه لګنورم زیات کړم تر څو موږ سره صحیح راشي لګ جدا شي سره نو دا غل لپاره به زرایم دا ما کوم شل اخصه دا به 15 کړم ښه دا به شل چې دا 15 کړم ځکه کویک لینکس کې موږ سره ډیټا کم ده اول د چې کوم موږ اخسته دی څه شو 15 دا به زه اویا کړم نو دا مې څه وکړو 15 نه دا 80 کړم دا نور هم کم کو نو اوس دلته موږ سره اوسه ستونزه نشته او جوړ دی دا نو دا شو موږ سره نو دلته موږ سره د موږ کوم کار دی هغه تقریبا دلته خلاص دی او بل خبره به دې کې موږ چیک او بل بچی کو خاطر دینه به دا بارډر ختم کړم فل حال نو دا به موږ سره ختم شي او دا اوس هم صحیح دی موږ سره بالکل صحیح دی صرف دا دی چې دا کارت دغه لري نو هغه دی وی کو شو اخره کې هغه ختمو نو دا اوس موږ سره اوس راځو دی لینکس ته کویک لینکس ته راځو نو کویک لینکس ته چې راځو نو تاسو شي کوم لینکس لیکم نو دا موږ سره کویک لینکس سیکشن دلته د راځم او دې کې یو یو ال اخلم او یو ال کې لای اخلم او لای کې انکر ټیګ اخلم
او په دې کې به چیک کوم زه هماغه لینکونه چې ما بره لیکلي هغه به زه دلته هم لیکم نو بره ما څه لیکلي بره ما لیکلي چې نیوز نو دلته راځم ورته لیکم چې نیوز کاپی پیسټ نو نیوز نه علاوه مونږ لیکلی دی چې سپورټس دا مې مو لیکلو او راځم ورته لیکم چې انټرټینمنټ دا مې مو لیکو او ورپسې راځم بل مونږ سره چې دی ټیکنالوژي او لاست چې دی مونږ سره هغه بزنس دی دا مې ولیکلو نو اوس چې کله مونږ راشو دلته خپل صفحې ته دا زه ریلوډ کړم راشو لاندې وګورو دلته مونږ سره لینکس راغله او د لینکس ته یو څه سټایل نه ورکول دلته بره به مونږ ته ورته یو عنوان واخلو H4 کې ورته به ولیکو چې کویک لینکس نو دا مې ورته عنوان هم ولیکه نو زه راځم لومړی د کویک لینکس ته یو سټایل ورکوم نو ورته وایم چې مونږ سره کویک لینکس چې کوم دغه دي نو کویک لینکس کې دننه چې مونږ سره کوم H4 دی هغه ته ورکړه چې بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر به سی هغه به مونږ سره ډینجر وي او د دې چې کوم سره ډسپلی دی هغه انلاین بلاک کړه او د چې کوم سره بارډر ریډیوس دی هغه 1 ریم کړه نو سیو به کړو او د کې چې کوم کلر دی هغه وایټ کړه یا ویریبل ایکسترا کرای دا مې ورته لیکو ریلوډ کړه نو دا موږ سره وشو او پیډینګ هم لګ ورکول غواړم نو پیډینګ ول ورکوم ټاپ او باټم نه 0.3 او لیفت رائټ نه 0.8 ورکوم نو دا موږ سره په دې شکل راغی او باټم ته زی لګ مارجن هم ورکوم نو مارجن او باټم 1 ریم نو دا هم راغی اوس په دې لیست باندې کار کوو نو زه راځم ورته وایم چې کویک لینکس کې موږ سره کوم لیست موجود دی یو ال چې دی یو ال چې دی دا به راواخلي او د دې چې کوم موږ سره لیست سټایل دی هغه به نن کړي دا به نن شي موږ سره نو دا به موږ سره شي نن شي او دې لا چې دی زه ورکوم یا لیست سټایل به ورله پریدو لیست سټایل به ورله پریدو خیر دی یو کوم نن کو دی کې به پریدو او دې کې چې کوم ټیکسټ دی کلر هغه ورته کړو چې ویریبل ایکسترا لایټ دا مې ول ورکړم دا موږ سره وشو او دې له بازه ورکړم مارجن لیفت دا بل دنه نه وېسو کنه دا خو بيخي د باندې راته ځکه دا موږ مارجن زیرو کړو او دا بکړم 2 ریم نو دا دنه لګ راغلی نور به هم کو 2.5 به کړم زه نو دا موږ سره دنه شو او دلته بازار شو ته چې موږ سره کوم کویک لینکس دي او دغه چې کوم یو ال دی یو کې دنه کوم الای دی نو هغه ته به چې ورکړي لاین هایټ به ورکړي لاین هایټ به څونه ورکړي وتا او 2 ریم نو صحیح شو جدا شو سره لګ او دلته په بیا راشم ته چې کوم کویک لینکس دی موږ سره د کې چې کوم یو ال دی یو کې دنه کوم الای دی الای کې دنه چې کوم ای دی دا به راواخلي او د چې کوم دغه د کلر دی هغه به چې کړي ورته هغه به کړي ورته ویریبل ایکسترا ګرای نو دا موږ سره په دې رقم ته راغی نو دغه وخت نه لري کومه انډرلاین دی ډیکوریشن دی ما تم څه خسته خوند راکې هم د خځې دی او دا چې مونږه کوم دغه خسته دی دلته چرته ما خسته دلته ما خسته نو دا کویک لینکس به ټول یو بل پس واچو دې نه به زلر کړم او دلته به راشو کویک لینکس دلته به پیس کړم چې یو بل پس راشي کنه نو دلته به ذاتي ختم کړم نو دا مو شو او دا سور چې مونږه ورکړی هغه هم زلر کړم نو دا موږ سره تقریبا د فوټر هغه برخه وا چې تقریبا تر د زبردابل یو واری کوم دا اوریجنل ویب سټ چې دا څنګه دی دلته موږ سره لږه فاصله زیاته ده دلته موږ لږه فاصله کم ورکړې ده نو دا غل لپاره بزرا شم دلته چې موږ سره کوم دلته بزلم له وګورم چې دلته موږ سره چې موجود ده باډي لا بزرا شم باډي لا راشه باډي لا فوټر باډي ده کنه او دلته بزرا شم او چې کوم پیډینګ ټاپ او باټم دی بس دا به زه څه کړم چې پیډینګ ټاپ نو باټم نو 2 پکسل کړم او یا به 3 کو نو موږ سره فاصله زیاته شو نو دا موږ سره شو خبره ده most views او دا چې موږ سره کویک لینک شو اوس لاندې راځو کاپی رائټ سیکشن چې لیکل شوی دی دا کیسې چې لیکل شوی دی هغه لپاره بزلا شامل لاندې ما تیار ورته څخه سي دا یو دلته بدل راشو او د کې بز یو ټیګ واخلم د مین شو او دلته به زور ته ولیکم یو پی به واخلم په دې پی کې ورته ولیکم چې یو ټیګ د موږ یو نه خدمت موږ د کاپی دا به زور ته ولیکم او دلته به ولیکم چې all rights reserved 2022 صحیح شو او یو بل پی به واخلم ورته به ولیکم چې developed
and designed یوه ایسټک کمپنی دا مې ورته ولیکو او دا به موږ لینک کې ورکو کنه ځکه دلته بیا موږ یو لینک پاس کوو نو دلته ما لینک ورکړو سیف او چې دا شو ریلوډ کړو نو دلته موږ سره دا په دې شکل راغی نو اوس راځم دا چې کوم فوټر مونږ اخیستی دا دې ځینې کاپي کوم لاندې راځم او دلته ورته وایم چې ته دې له داسې وکړه ورو چې بیک ګراوند کلر ورکړه او چې کوم بیک ګراوند کلر ورکړې هغه ورته نر غوندې ورکړه بلیک نو دا به دې بلیک نه لږ بلیک وي او دې کې چې څه شیان دي هغه ته کلر ورکړه ویریبل ایکسټرا ګرای نو دا به موږ سره ویریبل ایکسټرا ګرای او دې ته چې مونږ کوم دغه استعمال کړی دی دلته چې موږ سره کوم کنټینر مین دی دلته به راشم کلاس به ورته واخلم کلاس کې به ورته ولیکم کنټینر نو کنټینر خو موږ مخکې نه جوړ کړی دی نو دا به موږ سره دغسې راشي او دا لومړی چې فوټر دی دلته به زه پیډینګ هم لږ ورکړم نو پیډینګ ورکول غواړم هر طرف نه 1 ریم نو دا به هر طرف نه 1 ریم پیډینګ هم واخلي او دې ته به زه ولیکم جسټیفای کنټینټ تر څو دا دواړه مخامخ سره راشي نو دلته به زه راشم ډسپلی به ورته فلیکس ولیکم ډسپلی دا به لومړی زه په کلوز کړم ډسپلی او فلیکس او دلته به ورته ولیکم چې justify content او space between نو دا موږ سره رانغی خپه دی ولې رانغی display flex فوټر فوټر کې دننه موږ سره مین دی هغه له باید دا شیان موږ ولیکو نو دا به زه راوالم له پیج کوم دغه چې کوم مین دی هغه ته به موږ دا شیان لیکو څه به ورته لیکو دا فلیکس او دا کیسې چې دی هغه به ورته موږ لیکو سیف نو دا به اوس موږ سره دی رقم ته راشي او دلته به ورته ووایو چې موږ سره کوم فوټر دی او فوټر کې چې کوم مین دی او مین کې چې کوم موږ سره ا ټیګ دی پی دی او پی کې چې کوم موږ سره ا ټیګ دی هغه راواخله هغه ته چې کوم کلر دی هغه ورته وټاکه ویریبل ایکسټرا لایټ ګری او چې کوم ټیکسټ ډیکوریشن دی هغه ورته نن کړه او چې کوم فند دی خو په الحال دومره پرېږدم نو دا موږ سره دا موږ کار غلط کړی دا ټول موږ په دې کې لیکل دی دا ا ټیګ چې دی هغه صرف موږ دا چې کوم موږ کمپنی نوم لیکو هغه لپاره لیکو ځکه چې په دې کلیک کینو کې چې موږ یو چټر لینک کړی هغه ولخلا شي نو دا ما ورته صرف ما دا یو ایسټک کمپنی را واخستو او دا کوم ټیکس ډیکوریشن چې ما نن کړی دا بیرته ان کوم او دې ته چې کوم فند ویټ دی هغه ور کوم چې دا بولډ راشي نو فند ویټ او ته بولډ لیکم نو دا به موږ سره بولډ شي او دا به بدل شي نو دا موږ سره خبره شو ده مکمل د فوټر نو ان شاء الله چې زموږ ویب سټ دی نو تقریبا چې شو مکمل شو او په دې صفحه کې موږ سره چې پاتې نشو او بل کار به سو کو چې بل کار به موږ کول تا اباوت کانټیکټ اس به یو پاڼه هم جوړو نو دلته به یو بټن جوړ کوم جدا د کانټیکټ اس په نوم باندې دا خو موږ سره کټګوریز دلته به کانټیکټ اس په نوم یو بټن جوړ کوم چې د نور نه موږ سره چي وي جدا وي نو دلته چې کانټیکټ اس بټن جوړو نو زه راځم خپل ایډیټر ته او دا موږ سره چې ده په ټاب کې ده موږ سره نو زه د ټاب راځم چې کوم ځکه موږ نیو بار اخیستل د موږ اخیستل سیده نو همدغه نیو بار کې به چې کوم یو بل الای اخلم او هغه کینکر ټیګ اخلم او په کینکر ټیګ به چې ورته لیکم کنټیکټ او دې ته به یو جدا کلاس ورکوم او کلاس ورکوم کنټیکټ بټن او دا کلاس دې نه کاپی کوم راځم چرته نیو بار ته چې کوم ځکه ما CSS کوډ کړی دی نو CSS کوډ ما دلته کړی دی هم دلته راځم او دلته ورته لیکم چې موږ سره کوم کلاس دی یعنی دا بټن دا راوال دی بیک ګراوند کلر ورکړه بیک ګراوند کلر چې ورکړه ویریبل ډینجر کا او دې چې کوم موږ سره بارډر دی او بخې چې کوم موږ سره بارډر ریډیوس دی دا به تور ته ورکړي باندې ریم او دې چې موږ سره کوم کلر دی او کلر بورډ ورکړي ویریبل ایکسټرا ګرای نو چې سیف کړم ریلوډ کړم نو دا موږ سره په دې شکل راغی او ان شاء الله چې دا موږ سره صحیح راغلی او د کوم فند سایز لګه کمون او فند سایز 0.8 ریم am not rem نو دا موږ سره په دې شکل شو لږ به ایجاد کو خیر دی به کم دی مغه 1 بس صحیح دی فند سایز صحیح دی ستونزه نشته پکې دا موږ سره شو او بل خبره چې دا بچی د ښه په دې چې کله اوور کو نو ورکیږي او ځکه ورکیږي چې موږ اوور کې ورته سور لګولې دي نو دا به موږ بدلو نو امدغه کلاس ته ځلیکما چې کله ز په دې اوور کوم نو دې رنگ جدا بدل شي نو دا ورته لیکم چې کله په دې اوور کوم نو دې چې دوه کار به وکړو بیک ګراوند کلر به موږ بدل کړو هغه به ورته کړو ایکسترا لایټ ګری او د دې چې کوم کلر دی هغه به شي موږ سره ویریبل ډینجر او ترانزیشن بل ته ورته ولګو
نو ترانزیشن ورته لیکم چې all one is او is سیب چې راشو نو اوس به موږ سره په دا رقم راځي او بیا چې لخر په دې کلیک کړو نو موږ سره به څه خلاصيږي موږ سره به خلاصيږي د کانټیکټ پیج او هلته به بیا موږ د څه یو شی جوړو لخر سره دا څه یو شی جوړو دا کله په کې نه ورکو ځکه دا مهم نه دی بس صرف د لیکل به یو دغه یو فارم ورل جوړو او سبمیټ بٹن به ځکه چې بل اخر پی ایچ پی ته لاړو په دې باندې عملی کار کوي دا څنګه موږ ډاینامیک کولای شو نو دغه پاڼه جوړو او باقی د خپل پروجیکټ همدلته پای تر سو نو خپل درسونه مختور